أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. خبر خطشت د سره څه معلومه ده چې دا د بني اسرائیل سره چې اکمې معاملات دا معنا چې د الله تعالی د طرفه احسانات او د دوی د طرفه په بدل کې ناشکری او ګستاخی او بشرمۍ او بحیاګلوي دغه را روان. نو اوس دا چې موږ تلاوت را شروع کړو د 15 آیات په دې 15 آیات کې د سورته بقره دا 12 نمبر معاملات دا د دام د هغه وخت ده چې دوی هغه د کهف په میدان کې اوسېدل. پرون مې درته وویل چې کهف اصلا و تحیر و سرګردانۍ ته ویل کېږي چې انسان ډېر سراسیمه سرګرداني. نو دې میدان ته د کهف ولې ویل؟ دا کهف د نوم نه خو بني اسرائیلو ته په دا ځای کې دا مشکل پیښ شو. او اوس نو د کهف شله معنی هغه د دوی د حیرانتیا او هغه د دوی د پریشانۍ او د ستړیا شله چې لارې نه سوه وړی بېرته مصر ته تلای نه سوه. ولې خو دا جهاد څخه دوی چې و ځان یې پاته کړي چې موسی علیه السلام چې ورته خدای به ولاړ شي. نو په دې شله کې دوی 40 کاله تېرول په دې میدان کې په دې دښت کې خو ډېر مشکلات پېښېدل. یو مشکل یې د اوبو په دې ځای کې د چشنګ د بخار دغه نه او دوی د یعقوب علیه السلام زامن خو دوی 12 زامن وو. ارزی یې جلا قوم پر نامه باندې درلودي. د نو مشر سردار نو 12 زامن چې دي دا 12 قبیلې وې د بني اسرائیلو. نو دوی چې اوبه غوښتې موسی علیه السلام چې برول شه اوس دلته د اوبو څه چاره کوي په دې دښت کې. دا ته نبي دا تا ته الله تعالی معجزې درکړي خو زموږ د اوبو چاره اول نسته نورې کیسې خو ته هلته پرېږدوه. دغه ځای الله پاک ورېدی وایي ما په څه رقم خارق العاده ترس سته اوبه درکړې. اوس که سړی به ستا 12 قبیلې اوبه یي خو 12 باوړي غواړي چې په قبیله باندې یوه باوړي اوبه مو ورته کاږي په مچ اوبه یې کې. مګر دلته الله تعالی په خارق العاده توګه چې دوی ته کومې اوبه ورکړي دي هغه بیانوي. داسې وایي وإذ هغه وخت در په یاد کې دا خو طالبانو ته معلومه ده چې هر ځای وذکر به ورسره وایي چې تاسې در په یاد کې هغه وخت هغه ایز نو هغه ظرف کې زمان در په یاد کې ایز هغه وخت استسقا چې استسقا وکړله موسی علیه السلام. استسقا خو نو شناخته شی د مرتسیم پیژنو دا اوس چې
د خشکسالي راغلي هر کال به خلک سره ووځي علما یې د مشران یې د علاقې ولاړ سي الله ته زارۍ کوي سقی اوبولو ته ویل کېږي استسقا د استفعال باب د طلب د اوبولو چې الله پاکه موږ ستاسې اوبول غواړو موږ اوبه که اوبه راله راکړه نو اذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو استسقا چې استسقا وکړله اوبه یې وغوښتلې موسی علیه صلات وسلام لقومه دپاره د خپل قوم یې وغوښتلې نو خو قوم پر ده راټول سه بله خواښې چاره یې بله هم نه درلوده ده ته ودرېده چې اوس نو د اوبو کار راوکړه موسی علیه السلام الله ته لاس پورته کوي چې یا الله دا خلک خو اوبه غواړي نو خو نه دا ورځ ده نه دا میاشت ده څوک د ځانه سره څنګه اوبه وګرځي د بله ځایه بیا څنګه راوړي د اوبو فقلنا الله وایي موږ ورته وویل اضرب بعصاک الحجر اضرب چې ته ووهه بعصاک په لکړه سره ستا عصا لکړې ته وایي دا کښه د خطاب دپاره دی بعصاک ستا په لکړه الحجر ډبره په ووهه په دا لکړه کې چې د ده څه ورڅخه ده دا وایي 10 ګزه وه 10 ګزه څه معنا یعنې دا شرعي ګزونه چې دي هغه دغه موږ چې اته بولو دا رقم دغه ته اته په پښتو وایي د ګوتو د سره څه تر څنګلې پورې دا نو زما دا نه د متوسط انسان ده متوسط انسان دا درمیانه معنا فرض که دا جسه د ده په لاس باندې دغه په دې چې لاس کې نو زموږ د خپل ګزونه دا چې اوس په بازار کې ټوکر خلک به خرڅي د دې نو یو ګز وزنې جوړېږي هغه نه یا موږ چې په اوبو کې چې وایي د غټ حوض بهرنو په نجاست ورلیدو باندې نه مردارېږي چې 10 په 10 کې هغه 10 په 10 کې په دغه ګزو باندې په دا بل ګز په میټر چې ګز کوي بهرنو 15 په 15 کې چې د سیم 15 د سیم 15 دغه لکړه چې د موسی علیه السلام د خطه سره برابر دغه نه لکړه او دا لکړه و د کومه ځای په لکړه کې ما سر دی لکړه وای آدم علیه السلام د جنت ورسره راخست د دې لکړې وردوالي دغه نه قدر او د ساري به الته داسې و دی ویلشتي و ساري دا رقم دا بلګېدی رونه هم دي ته د شپې ورکول دوار دا خارق العاده کار او موسی علیه السلام ته ورسېدل څنګه قصه مال په تفصیل بیا کرا راځي دا ګرځي د موسی علیه السلام ته موږ ګرځ نه دی ویل دا بیا هغه وخت ته ورسېدل د آدم علیه السلام سلاس پر لاس شعیب علیه السلام ته رسېدل موسی علیه السلام چې د فرعون څخه وتښتېد دي چې مړی وکي هغه سبب راسه د خیر سره دی ولاړې د شعیب علیه السلام کلی ته شعیب علیه السلام هم نبی و هغه به ډیر مالدار درلودل تقریبا 10 کاله د ورش په دی ورسره وکړه هغه په بدله کې خپل لور بیا په نکاح ورلره ورکړه نو هغه یو لکړ یم یاداشت ورلره ورکړه هغه لکړ ورڅخه وده درڅ بعصا کا استا په لکړ دا د معمولی لکړ نه وشه د درختي پر کړه دا هغه ځای په تاریخ د سره روانه په دې لکړه ووهه څوک الحجر ډبره په الحجر کې الفلام تسپوي الحجر معرفه ده په دې کې دوه احتمال است یو احتمال دا دی موسی علیه السلام چې کوه تور ته تللی و الته یو ډبره پرته وای د دې د غټوالي دونه ولکه د انسان ککري جبرئیل امین ورته ویل برابر دغه ته در سره واخله دا یو په دې ډبره کې یو تاثیر ستا یو شان لري انو دغه ډبره راخص چې دیغه یو کردار داو هغه بل ځای قصه راځي تفاسیر راوړل د ځای بل دی خودل ته وس ضرورت پیښ چې دا ډبره تسبو پیښلې په بني اسرائیل کې دغه د عورت پټول دا چې دوه مسله نه و ارڅوک چې بل به دی بل بسور لغړ و در دی بل ابو بوتور د سیبر ته برختی کالی به اغوستل دا باک لا چاره په کاچې ته د ګورش لسل غړلم پیښ حضرت موسی علیه السلام خو نبی د انبیاو کردار تر نبوت د مخ د انسانیت تقاضا سره برابري هغه غیر انساني کارونه نه کوي موسی علیه السلام بلنګ وهي بیا بلنګ دی دی باراویر دینو نه کی پر ځان پټوان نه پیشي پر ځان نه کی شي نه پیشي څه فرق دی ګر خلک لسرم بیر دی ځان پټي دی حیا دي سیستم مخه د خایو مریض لري د خایو مریض سړي چې چورای برای کلمه د خایو وځي تر شبکی بارنو خایما یعنی دغه نه کدر بر خدغه شرمیر دی مریض دی چورا دی کلمه د ځای ته شوکی د خپل عیب پټي نو دی سالم نه دی او انبیاء علیهم السلام چې هغه اکثر بیشتر د شکل د لارې څخه هم ډیر سالمي د خپل د صورت د شکل ډیر شایسته او حسین د جسامت او د صحت په لاس په لازم برابر نو الله عز وجل غوښته چې دغه د مسله دوی ته عیانا ښکاره انو هغه ډبره د څخه د دې خګرځي خود کوی تور راوړي یو ځای لمبیږي بره ډبره کښې شول درود پر غاړه یا یواله خپل کالی پر ډبره وسړي
کالي چې کښېښول اوبو ته چې ولوېدې ډبره په هوا سوځېږي کالي په پیچلي میدان په بخاري شریف کې دا حدیث راځي. موسی علیه السلام اریان شو چې کالي یې یوړه اوس خو لا دښت دی څوک نشته د اوبو څه پسې راوغورځېدی نارې دي ثوبي یا حجر ثوبي یا حجر ثوبي یا زما کالي راکړه ډبرې د خدای بندې ما کالي راکړه ډبر هغه رقم لکه د فوټبال ګیلیږي په میدان باندې دی پسې زغلي هغه په کلي کې راغله د یو ډېره غټه مجموعه ده دغه په منځ کې ډبره ودرېدل دی پسې راورسېدی دلته خلکو ګورو د لس لپړ ولیدي هغه مریضي چې هغه د دشمنانو په دې پسې ګورو د خلکو ولیدي چې سالم انسان دی د اندامونه چې د پرتګال شلاندې هغه هم جوړ سالم دي نو دغه ډبر یو دغه کردار ادا کړی نو د الحجر چې راغلی پکې کې الف لام د فرض عهد خارجي دي تاسو په کتابو کې واس الله ورته ویل چې ته وه په ستاپه لکړه خو معلومه شو په دغه لکړه الحجر هغه ډبره چې راوړي د کویتور چې جبرائیل په لاس تر کړی ده په هغه ډبره په وه نو هغه ډبرې څلور اړخه درلوده په اړخ کې لکه د انسان سترګه داسې درې سترګې درلودلې درې ځایونه درلودل دغه ځای چې د وهل او بر شروع دا ځینې شیان چې دي خارق العاده دي خو پر هغه سربېره الله تعالی په یو کار کې معلقه کړي کنه دا وبنو چې د نوای وهله الله پاک دا ډبر نسبه راځي خو راځي شي دا انسان ته دا وشول چې ته یو څه کار کوه ته یو څه حرکت کوه بارونه بیا ستا په کار کې الله تعالی برکت اچي هو کې دا خبره په دغه الفاظ وروسته چې خدای وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم خدای دې څه نه وایي د اسبابو چې وګورې دغسې معلومیږي نو الله پاک ویل کې ووهده چې لکړه ورسره کړه پر څلور سره طرفه درې دانې چې ځینې وغورځېدې نو درې دا 12 کېږي 12 قبیلې هغه ځای ته الله پاک دا خارق العاده کار دلته یو بله مسله شته هغه دا چې هغه کسان چې دا غواړي قرآن ګرده پر عقل بنا کړي د ادیان ګرده پر عقل بنا کې هغه لکه د ځینې ساینسدانان جوړېدلي دي ودې چې قرآن کریم دا د ساینس پر کم راوړي دا غلطي ده چې دی کوي ولې زموږ عقیده دغه ده چې دغه نه ډبره د الله دغه او بزن رئیس دغه قادر مطلق ده چې 12 قبیلې پر وبکي مګر بیا هم د دې لپاره چې د دوی داخله د عقل د لارې وربنده کې نو علما دا جواب ورلرو کې د دې سوال خدا غدي شه دونه قدر ډبره ده لکه د انسان او د جسر دونه اوبره وځي پر مزکه باندې کښې د مازی او حشبارد ولس قبیلې 12 قوم په وبېږي ولې دا تقریبا 30 مل دغه نه وجد دا داشت دا ګرد علاقه ته چوبور لرور کې د کېږي مروي هو ولې کېږي په دې شان کې الله خواص یې شي مثلا اره ډبره د عین روبا کار کوي مقناطیس ورته واسطه شغال کوان دلته په تناو ترلې په دغه څه کې ګرځي میخونه پټولي خبره ډبره دی وته مقناطیس چې دی داخل په ځان کې ډبره ده په غرو کې کاني ډبره ده لکه عقیق چې راوځي غم پیروژه چې راوځي یاقوت زمرد چې راوځي دام دغه څه ډبره ده د مقناطیس د عین روبا چې ورته وایي شی راکشي نو دا ولې په دې ډبره کې د خصوصیت پروت دی دا اوس په ځان ته جلبي کشي په بل ډبره کې نه دی پروت راسي پلاستیک نه دی دا یا تسپیج کربا د کربام د خصوصیت هغه بیا اوس په نه کشي چې خاشوه چې نږدې کې خاشيه په ځان سره کشي دا ځینې تارونه د تسپوزم بکان چې لیلونی دي سره د کستا په ګوتو په مشله د ببر ودرې چې کې ورنږدې کې د سره دغه شانسي هغه بل د ګټې د پمبو تر بیان پر راپورته کیږي په دغه موجودات کې چې علاقم خواص یې شي دغه ډبره چې د جبرائیل ورشول وشته ته در سره واخه په دې کې به اعلی دغه مقناطیسي قوه شو چې د مزکی چې وبره کشواله اوس په نه کشواله خاصه نه کشواله پرته پرمځکه چې د مزکی په اطراف کې چې کم ځای وبد اعلی دغه مازی بټنه غوښتي بټنه عددله کړه او چې مازی په وه چې ویل د مزکی څخه د مزکی چې په ار ځای کې وبوي را کشواله پر دې دوله سره کې باندې تقسیموله ارچا خپل چې نه پیژندل چې د زموږ د قوم وړد غټوالو کښنواله درلودي چې قوم به ډیر نو دغه ډیر ایساو چې لږ دغه لږ ایساو اوس د ډبرې په باره کې الف لام د پاره د عهد تاسو پیژند چې مطلق ډبره مراده چې اری ډبر چې لکړه ورسره کړه هغه خاصه لکړه چې هغه دراوړې و د کویتور څخه چې هغه واقع هم ما درته بیان کړ چې پېښه سوی نو فقلنا مجور تویل علاوی چې یغضرب توه بعصاک استا په دغه لکړه سره چې دا جنتی لکړه در څخه د الحجر د ډبره خاصه نو چې د په وهل فانفجرت من حسنتا 10 عینا فانفجرت را وچاو دی منه دغه ډبر څخه 12 عینا چنه
د الحجر بل الف لام دغه احتمال لري چې د پاره د جنس کې جنس ډبره چې اره ډبره د په وی اخلاص خو الله پاک هغه قدرت پکې کړی چې او برا پورته کې دا لازم نه ده چې خامخا به د عاج خارجي د پریمال د الف لام دوه احتمال لري یا هغه خاصه ډبره یا الحجر جنسي ده جنس ډبره ته ما یو ډبره واخو معجزه ده خدای الله زور په پسې د موږ په ډبره کې وب نشته نو دا پراغه سربېره باندې قاضي بیزاوی رحمه الله دا غره کما اشرف علي تانوی رحمه الله د په نقل سره د قاضي بیزاوی څخه نقل کړی ده چې وس دغه عقیده چې د چې موږ بیان کړ چې دا نو داسې د وبورا کشول کول دا دغه بیجنانو چې دغه خله بند سي چې په دا موجودات کې دغه تاثیرات څنګه د پستور لیدل دي وته بل ډبره کې دا تاثیر څه زموږ د مؤمنانو د پاره دا جواب ته ضرورت نشته موږ الله پر دغه قاضي چې دغه نه کاري څخه د ورس کې نه راوچی موږ خو د الله پر قدرت ایمان دي موږ دغه ضرورت نه لرو چې په ډبره کې د مقناطیسي قوه او د مځکې د شاوخوا څخه وبره کشول دا دغه بیجنه چې سوال کوي بس جواب ادا دي د نسی ولا چې دا تاثیر نو تا په ډبره کې لیدلی ورته دغه تاثیر دی ولې لیدلی دي چې اوس په راکشي دغه تاثیر دی ولې لیدلی چې پلاستیک ځان ته خاصیه راکشي هغه دغه سیو تاثیر که هغه جواب نه دی او بیجنانو خبره نه زموږ عقیده دغه چې هغه ډبره کبل ډبره چې موسی علی السلام وی الله وبزنی پیدا کولای شي دا د الله تعالی قدرت دی خو بار تفصیل ترازو فانفجرت را وخوت کې جرا او چاو دې من هو دغه ډبره څخه 12 عینا دولس چنه دا عینن تمیز دي دا دولس چنه سره ګډي وډي جنجال پېښ دي یا قد علم علاوه قد په تفیق سره علم پیژندل کل الناس هر سړي مشربهم اغزای د چشول معنا چې دغه زموږ ګدر دي دغه زموږ اوګاد ارچا خپل اوګاد پیژندل ولې خودي چې ود ولس قبيله به قبيله مشر درلودي نو الناس چې دي دا سړی ته ویل کیږي هر سړی معنا هغه مشر د دوی چې هغه پیژندي مشربهم هغه ځای د شرب مشرب خو د ظرف څخه هغه ځای د شرب چې دغه زموږ د چشولو ځای او علاوه ازما د طرف نو څنګه ورته ورسمال کلو خوري اصلي وسنو هغه منو سلوا خو تر سره د چې هغه خوري واشربو شنک وي د مخ خو هغه د چشولو کارم ورکاوه او اسمال خوري چې وبغواړي واشربو شنک وي من رزق الله د اعلی د رزق څخه د اعلی رزق دی منګر هو یو شرط سره دی هغه کوم دی ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا تجاوزنا مکوي په الارض په جمزګه کې په دې حال کې مفسدين چې فساد کوونکي اس نو خدای انعامونه د سره کېږي منو سلوا مقرر دولس چې په داشت درته مقرر دی پاکه ډبرې چې وبدر تراوز نو اوس خدا فساد مکو او بل ستا په صدر اندازه تیر دی دا سړی نه بره خلک متر کې بره پک تر پک نو تر چټه پوری نو یو بیا امر خدا ارچا ځکه نو دغه نه بیا امر چې خپل نبی پازابه نبی ته مشکلات پیښه نو کدا اساس دا خبره ده فهم ولا تعثوا تس خروج مکوي په ارغده په مزکه کې په څنګه حال کې مفسدين چې فساد کوونکي فساد خو د سره دی مګر دغه نه تجاوز نه مکوي چې انبیا په ولاړی ودروي علاوه دغه نه نور سره ملګری سوي چې هغه نعمتونو نشي جان کوا خو دغه فساد مکوي چې د تجاوز تر حد ګرد سره در اندازې ووبځي نو دا دولسم نمبر معامله او په دې آیت کریمه کې چې الله د دوی سره کړی ده خلاصه څه دولس چنه دی او د بری څخه وتر ایستر وچ کلا کډه بار نه بورینګسته نه باوړیسته نه بل څه فقط یو لکاړه د ور سره کوي او بخټ کیږي الله شدا دا کار بل چا سره مناسوي دي خدا کار ستاسو سره وس نو د دې بدل خدای غو چې احسان ده الله او من ایمان راوړ پر نبیان من او کته نبیان په عذاب سره چیر سره جرلسم نمبر یوشتم آیاتی جرلسم نمبر معامله ده وإذ قلتم يا موسى لن نصبر پرون مو د شویلی و په هغه آیت کریمه کې چې الته تیر سوی چې هغه ته پنځوسم وإذ قل ندخلوا هذه القريه چې موږ لا کلی ته داخل سي مولاغه خو خبره خو ورسته اصلي مقدمه دغه خبر د خو قصه چې الله پاک په ترتیب نه بیانې نو هغه ځای اوس را لې چې بار دغه باندې ورته جوړ سي چې ځنو نو د شلیت څولار سو کلی ته ولار چې ته دونه قدر د دې ترتیب کوم یعنی غواړي د هغه ځای دی وس الله و اذ در پیات کې هغه ای بنی اسرائیل هغه وخت قلتم چې تشول بیا سره را ټول سواس جرګه جوړ کړ مشران ته چې تشورسي موسی علی السلام ته ورته د لیخو مولای نست د لیخو بادرنګ نست د خو زما راو ورته کیږي و اذا وقت فیات کې ای بنی اسرائیل قلتم چې تشو ویل چاته موسی ته څنګه ویل یا موسی ای موسی لن نصبر مش به هیڅ کله صبر ونو بیا غلند نه په تاکید د پاره هیڅ کله به صبر ونو کو علی طعام واحد پر دغه یو قسم خوراک دا تعلیدی چې سر وکړ ارز منو سلواد اگر څونه پاکیزه او خالد طیب نوم پریږي طیبات د اسمانه در ترازی بل دا یو خوراک کړو مرشي پر سړي غمیش فدعو
ته وغواړه لنا زموږ دپاره. موسی ته درخواست وکړي دا قوم، فدعو ته وغواړه لنا زموږ دپاره ربک د ربه څخه ستا د ربه وغواړه. کوم کار؟ یخرج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه شیانو څخه تنبتو چې راشین کوي الارض مځکه، چې مځکه یې راشنه کوي ورته دغه شیان په دا مځکه په دې دشت راته راشنه کړه. 12 چیني خو هغسې اجر رابهیږي، ورته اوس ترکارۍ په دې مځکه راوباسي. هغه نو چې شي چې دا مځکه یې راشنه کوي ناجوګانې په کار دي. یا من بقلها د سبزیجاتو څخه، بقل سبزیو ته ویل کېږي. پالک چې د مثال په طور بینډۍ د بانجان دی ګوبۍ دی ده. من بقلها د سبزیجاتو څخه د مځکې، وقثائها او د بادرنګ څخه د مځکې، مځکه خو بادرنګ هم کوي خو دغه په راوباسي. وفومها او د غنمو څخه د مځکې، غنمو ته لکه حنطه چې وایي فوم هم ورته وایي، د غنمو څخه د مځکې کوچه مو په کار، د غنمو په کارېږي. وعدسها او د داله څخه د مځکې، دال ته عدس ویل کېږي، مسور دال دی ورته وایي. وعدسها د داله د مځکې، مځکه خو دال هم راباسي. نو موږ په دې دشت کې څه کوو؟ خو دالونه یې راشنه کړي. وبصلها د پیاز څخه د مځکې، پیاز کم دي خو پیاز په کارېږي. ګورې د یو څو شیان فرمایشي په صراحت ذکر سول. یو څه داسې مجمل سبزیجات نه برای یو دانه دي، خو دا په ورډي کې خرڅېږي سبزیجات څونه قسمونه لري، هغه هلته بقل کې ذکر کړي. من بقلها د سبزیجاتو څخه، په سبزیجاتو کې د یو څو شیان په نامه برایت کې برای وقثائها د بادرنګو څخه، وفومها د غنمو څخه د مځکې، وعدسها د داله د مځکې، وبصلها د پیاز د مځکې. خو ته خدای ته وایي چې په دې مځکه دغه شیان راته راوباسي، نو مځکه یې کم نه کوي. ستا موږ ته مانو سلوا نیولې، مانو سلوا خو د مځکې د قسمه نه وه، هغه خو د اسمانه ورېدل، دی د مځکې د شیانو شوقي دی چې د مځکې شیان راته راوباسي. قال موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په جواب کې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. ولسره کم خلک یا څنګه مغزي اتستبدلون ایاتس په بدل کې اخلي. ګوره د حمزه د استفهام لپاره لکه موږ ته چاته ایا دا خبره داسې ده. اتستبدلون ایاتس په بدل کې اخلي الذي هغه شی هو چې هغه ادنا کم ترین دی د کمی درجه دی. وژه چې شي د خدای بندگانو، پیاز چې شي دی او پلانه چې شي دی، دا خو ادنا شیان دي. دا تش اخلي بالذي په بدل کې د هغه شی هو چې هغه خیرون ګټور دی. نو ته منو سلوا وره، سلوا خو چې وخو د کرک کباب سی وغوښتي دي، نو خو دا کباب نه خوري، وازه دا نه کوم، زه وژه غواړم، زه پیاز غواړم، زه ګندنه غواړم، دا وس. نو ادنا شی اخلي اعلی شی پرېږدي. نو عقل خدا غره کم نه کوي، عقل خو اعلی شی اخلي. موسی علیه السلام په دغه تعجب ورته ښکاره کوي، بره راجبه خلک اتستبدلون ایاتس په بدل کې اخلي کم الذي هغه شی هو چې هغه ادنا دی، هغه هغه تیر سوي شیان چې بادرنګو هغه بلای وي. دا کس اخلي بالذي په بدل کې د هغه شی هو چې هغه خیر دی. نو خو مانو سلوا بار پر ځان کته کوي، نو خو دغه شیان غواړي. نو چې دا کار کوي اهبطوا مصرا، اهبطوا تاسي مصرا و مصر ته نو لاړ سي، مصر او شارته. دلته ګوره مصرا ذکر شوی، طالبان کوم مرتفع پرون چې په هغه آیت کې ذکر شو اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، الته د قريه نو ذکر شوی دی. نو وای دا فرق نه لري، ګای چې کلی غټ هم برای خلک شار بولي د ډېر غټوالی د خاطره څخه. نو یا قریه یا مصر، خو د دې مصر دغه معلوم مصر نه دی مراد چې عادي ځنې وتلي و وسألته بنجان، هغه لار خو الله نور لکه هغه خو دې سرګردانه دی، هغه لار خو نشي پیدا کولی. دا دشته نږدې یو غټ کلی، نو الله پاک برابر شواسي، داسې یو کلي ته شواسي، په کلو کې دا شیان شته، دا نو په دشتو کې نشته چې په غرو کې ودلته مولي کمه دلته ګندنه کمه. نو لاړ څه په کلي کې بخاري وکاږي، باره بامبرونه چلې مځکې به اباتی، بیا به نو تا ته مجاني بره به تا ته ګندنې درکړي، دا دلته نه پیدا کېږي. خبرې ته مو پام دی اهبطو. د دغه اهبطو څخه به دا دلیل نه وای چې دوی لږ په اسمان کې وچاره ټول اهبطو. دا اهبطو دا معنا لکه موږ تاسو په خپل اصطلاح کې هم داسې وایي. دلته سړی ګرد ورځ ورکې ماپښین پر مازی ونی ته چیرې وای چې نن ګرد ورځ ورکې دی وڅ نن بازار ته شواس ولم، نو دوی د اسمان ور شواس خو چې خواته ولاړ شه ورای خلک شواب وجدن پلانې علاقې ته شواس وي ومدارک. نو دام دغه څه د چې د دشت خوا څخه کلی ته چې زیګو کې کلی ته شواسو، دا نه معنی چې دی لوړ یو ځای و دغه ځای څخه الله پاک ورغورځېدل نه چې تګ مرادي. اهبطوا تسولار سي شواسي مصرن و یو شرط د مصرن نه کیرا وای مال خاص هغه مصر نه دی، یو غټ کلی د کلو څخه د شام بکشکیش دانو کلیواله گزاره د ورسه په کلی کې ګدنې پیدا کیږي په غرو کې نشته. فإن لكم ما سألتم، فإن بشک لكم استسد پاره چې تاسو کلی تورسي ما هغه شیان سألتم چې تاسو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنه خو د معلومه ده درخواست هغه د مخ کې کیرسو ته چې کومه ګندنی او کوم بادرنګان شان غواړي دانو په کلی کې سته. فإن بشک
لکم ستاسې دپاره ما هغه څه چې سألتم چې تاسې سوال وکړئ غوښتنه وکړه چیرې په کلي کې همدا پیدا کېږي دلته د غره په ډبرو کې نشته تر دې ځایه پورې د دې د معامله خو را روانه ده چې ګوري منو سلوا باندې هغه د ارژۍ بد دي دی وایي زه ګندنې غواړم دا شیان غواړم الله بلې دغه نه خیرې ده دغه احسان د الله د طرفه چې د ډبرې پاک صافي اوبه راوځي د ډبرې څخه راوځي په هغه خیرم نه ګاډي د فلټر بالای خو د صافه ځای څخه راوځي او داسې خوراک او د غوښتنه ده الله عز وجل په سوای وغضربت عليهم الذله والمسكنه وغضربت وهل سو عليهم پردي الذله الذلت والمسكنه او مسكنه پسکی مسکنت چې دی یو څوک چې مسکینه پیسې نه لري بار دای د خپل ځان هم تر نور کښته غني غټ خواهشات نه لري خلک چې ګای وژغي بار ورور مش خلک په مجلس ولا کوي ګړي ګلاوي په مجلس نور ګړي د دې خپل پسکی نو د مسکنت سره پستی لازمي معنا پستی دا معنا چې د رتبه په لحاظ باندې دی کښتي الله پاک پر دې ذلت چې دی بذلیل خواري او مسکنت پستی دا پر دې باندې دا وهل سو او غضربت ثمنه ولي وهل سو اصلي ضرب دغه ته ویل کیږي کته چې په دې خبره باندې پويږي په خوا خو د پیسې دغه ست کاغذ لوټونه نه و او نه دغه ست د وسپنی او د جوړو پیسې چې چلیدا یا درهم یا دینار درهم چې دی هغه د سپینو زرو جوړې دي دینار چې دی هغه د سرو زرو جوړې دي نو به اینګر خورکې ناس سپین زر بي بلول غالبا ورته پراته چې ما زه ټپي جوړې کی ا مساویت کی چې وتر بل درنه نه دا چې بغیر د جوړې کړل بیان فولادي وسپنو پاغه کې به هغه د باچا مهر چا باچا حکومت خپل ځان ته یو مهر لري هغه به پکې کې نیوشته ځینې دراهم به وګر سره به قل هو الله پکې نیوشته بیا به نو دای پر سندان کې شاو د درهم بار بیا غبل فولادي مهر دلته پر برابر کې د جو خو په ویلو شټک باندې درز چې په وبه هغه نقش په شکی به کړی په دسته کې هغه په هغه درهم کې په د اټ کې به کښینست چې دایس په خبره پوهیږي یعنی الته په غالب کې نوښتنه و چې الته چې دی ویل سو یا په کښینستل یې پلا به د زرو یا د دینارو شکل جوړاو ګرځي هغه نقش په کښې دی هغه آیات چې دی هغه د باچا نوم چې دی هغه چې هغه ورسته په چکش په کښې کې هغه ضرب نو برابر پر د نقش بیا د ګوت په مشول باندې خراب دي ځنی بار نه خراب دي بار په اټ کې رسیدا شي کله اسمه مضمون پوهیږي وسم په دا اوس پونه کې نه د انګریزي توري چې پر لیکلي پر پانا باندې لیکل دي مثلا پر پلاس باندې لیکل خو هغه اټ کې ناس دي دا هم دلته الله دغه تعبیر وکي چې د دوی سره د ذلت مسکنت ما دغه لازم کې تاچل په اړو فوس کې ورخښلې دي په اړو فوس معنا دا بیا په یو پیړۍ په دوی پیړۍ بیا ولاکه د ذلت یسته کې ولې لکه هغه په اوس پر کې چې هغه نقش ټینګسي بار بیا په پیړۍ په کې بیا زنجلا کېږي کني خودس به علاوه چې ونزلت عليهم الذله پر دې ذلت را نازل شو خارش بل الله غضربت و اچ پر دې دغه سټاپس په بدن کې نقش دغه رقم ذلیل شو ولې خدانه هغه د الله په نعمتو کې او د نبیانو په خبر کې دینه خړې کوله ځان یې دوی وستکاوه وغضربت وهل کرسو عليهم پردي الذله ذلت چې دې بګرد مرزلیلی د بل تر امر بلاندي والمسکنه مسکنه پستی چې دې په خپل ځان ته علو نشور کولای کته اولی خو د بنی اسرائیل سره کبلګر د دنیا په ولاړ ځنی ولاړ دا عارض دی په خپل ځان کې دی اوس ذلیل دی بنی اسرائیل دلته امریکا شاته ولاړ دی بل غونډه دی هغه په دې په غیش کې نیولې دي خداګر د دنیا او د امریکا ته چې دغه زمړی تا په غیش کې نیول ته دی استکه خلک سره وخري د اصله ضرورت ولا کستاغه د شیګارو په خوایو پاچاو چرسوي د ملا خمینی نومې دی هغه به ویل چې دغه نه ډیر مسلمانان او د غلج بنی اسرائیل ول خو زموږ خو چې یو باټلی یو سطل اوبره واخلي پر دې ورچپکه ورسیاله په خدای چويش مرمۍ ګر سره غواړي نه مرمۍ غواړي نه فقط کې مسلمانان په اتفاق یو سطل اوبه پر ورچپک چې ورچپک سیلاب ویړي وس چې دی قوی دی اته شاته بل او چې د خلک د امریکا ته د دنیا غونډه دغه باندې خو یو لچک دی ګرد عربه په ولاړ دی ورولې د بنی اسرائیل مګر شاته دی تکړي کله په خپل ذات کې چې د اوغه بندگانو کومک ځنی استکه په دې کې ذلت مسکنت الله دغه سټینګ پر د اډو باندې وروهالې دی د چې ارڅ بربریت کې د بل په متکا باندې بل چاته الته تکیا کړي کنه دا د الله خبره صادقه ده نو پر دې ذلت او مسکنت الله وای وهل سو دا معنا تر قیامت پورې به دا پر دې باندې اگر چې حدیثونه کې به راځي وای قیامت چې خبره ډېر نږدې الته یو څور چې د جال تر اشکار سي هغه د دجال په وخت کې بیا يهودي یو څه قدرت پیدا کوي مګر هغه وای څلويشت ورځې دی بالا نه دی دغه نه کتر قوت دی په هغه وخت پیدا کوي وباء
او دوی رجوع وکړه بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف د الله د طرفه څخه پر دې باندې بار غضب وس د غضب بیان بنو برا بیا پسراسی بل ځای چې په دې کې بار بزوګیان او خنزران الله تعالی په پیدا کړ مسخه پر جاری کړ او باو دوی رجوع وکړه منه حقدار سره په چا په کوم خبر حقدار سره بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف نو دا ولې دا رقم سو چې ذلت پر دی وهل سو دا مسکرات کښته والی چې په خپل دماغ کې ځان د انسانو درجه ته نور کې ځان کښته غړي چې خو هیڅ اعلان نه او دلته دا غضب دا ولې وسو باندې دا علت ته اوس بنو شب متوجه شي ذالک دغه کار چې د دوی سره وسو که ذلت کوم مسکنات دي که دا غضب دي بانهم په سبب سره د دې وسو چې انهم دي کانو یکفرون دي کفر کاوه بیاات الله د الله په آیاتو خو چې موسی علی السلام د الله آیاتونو ورته ویل د بغیر سره پیښې کړي شه دا رقم دي لکه کفر چې مانوش محل هغه نبی ورته ویل چې دا کجې ته ورځي برابر ته د رکوع خشوع کوي دي څنګه استهزاء کوي د فرقونه اټیس کې دی ول دا رقم یې ده کله دې نو نوځه د په خبره سر نو خلاص په خبره سر خلاص او هغه ډری عادت ودا پیس خلا هراري د عادت ولته دا رقم یې ده اکثر دا رقم کول نه الاده ته دغه شوی وای خودي کفر انکار کوي به آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی ويقتلون النبيين بل عمده لوی کار دي ويقتلون دي وجل النبيين نبينا وجل بغير الحق بلا حق نو په دې کوم درته چې مال څلور زره نبيان په فکر مبعوث سيو نو په دا چې دی وجل الله خو جمع ذکر کړ چې نبيان وجل چې عدد قرآن نه دي ذکر کړي په روایتو کې راشي وای په یو ورځ څلويش نبيان حلال کړل په یو ورځ ولې خو غو نصيحت ورته کا چالو کو دا ګناه ده د مکوې موسی عليه السلام کو وفات شوی دی خدا نور نه بیان دي تس حرام ولې کوي بل ورسره کې نشته ته جو سوالک مش پر شیلا خوند واخلو ولا که پر سروز خوند واخلي ولا که پر واده خوند واخلي ولا که پر الک خوند واخلي چې ویني پام جن یو د سوالړي دا ناروا دي دا ناروا فزابیم نو څنګه بکو بارل سبا د خیر ارتال بس سبا دا سرتال چې بازار باندې څوک به نه خلاصي حق نه لري اول به د نبيانو کار وکړو اثر وخت چې سراو ته چړې پلاس کې بعد د نبی دروازه ور خبره تراوز دا کور مخ حلال کې ابل ته تراوز سرویس چې حلال کړه بارا ولوس به دا څوک بار بیان چې دا وکدامه کو حضرتي بارا ولوس بازار خلاص کې ارتال ختم دا کار دی وکي الاده ته د په مجمله تو ذکر ويقتلون النبيين او دي نبيان وش دا بل خبر وسره زده کې طالبان تفاسیر څه چلیکي وای هیڅ یو نبی په دغه رقم نه دی قتل کړی چې څوک دی حلال کی مګر هغه نبی چې هغه د جهاد نه دی کړی د موسی علیه السلام په وخت کې دغه چې د دې وخت جهاد ته نه ولاړ خدای ته په دې کې مبعوث و جهاد خو قوم نور سره تلی چې کم نبی په جهاد امر سوی دی هغه ته دغه رقم د کمزوري مرګ اگر چې شهادت دی د کمزوري نه دی خو شهادت دی شهیدان سول مګر دغه رقم چې هغه نو لاستړی بارے علالي دا نه دی سوغونه بیان ته الله د غیرت ژوند ور کړی دی سیدی په جنگ کې بشید سوی او دغه چې د کور را باز لاسونو په شی وتړي بارے علالي دا ګرد په هغه نبیانو کې دا کار سوی دی چې هغه ته د جهاد امر الله عز وجل نو کړی او جهاد نو کړی نو دی خو جهاد نو کړی دی دغه رقم چې د کورو مخ ته حلال کړ او دغه چې د غرمکې پر حلال کړ چې غرمکې د سرویش نه بیان نو دا وای دستور دی کنه به څوک علالي کده نبی وارث څوک علالي وجني پر خیر پیش ولا کسي پر خیر پیش ولا کسي دا دستور قانون کې شو لکه پر دې چې الله ذلت وترپي پسګوري په داخل خپل وخت کې د ځینې حکومتونو چې علماء په اوس چاډه راخص چده پر خیر دی پیش ولا کسي دا هغه چاتر لاس به تیری چې هغه د امر کړی د حکومتونو د مسلمانانو اوس چې د مدرسې خرابې د علما خرابې بندخانو ته کشي زیری د چا په امر کې دغه يهود او نصارا او د پسګوري دغه د نن ورځې نقشه کده دغه خلکو د کېغ دی کېر نسوله پښتانه د جره براخره چې پلا مازه په دې د جن خلک ختم کړي د مدرسې په دې ختم کړي د نظامونه ور بدل کړي بیا باغه پر راغورځي وس چې د ارمل کې جفا کړي د په ار وخت چې کړي د اهلی جن کړي اهل جن کړي په افغانستان کې موږ ته تجربه وسوه د روسانو سره هم د دې لکې غوټه چې ملک در بمبار لاندې سدي په اواز او چالي دي نه څوک په اروپا کې کښینسته څوک په امریکا کې کښینسته څوک شریک کښینسته ته ود چې ملک پر قرار سي بیا زرازم ملک چې بیا اهل جن خلکو دغه چې بزګر بولي خو دغه خوره کې توپک را واخسي بیل چا را واخسي جهاد شروع کی ملک چې دی آزاد کی بیا د ملک مالک پیدا شي په تیارو کې سر روان موږ خو افغانان چې افغانان جوړ نه کبل به څوک جوړ وسرته چې در وسه چیرې وش پر ملک باندې ورونه وریدل وس بیا دغه رقم دی بیا به د غورځ اروپا او امریکا ته بځي خو درتیغ دروغو بخیږي دغه دستور دی دغه ځای دی چې الله پر دې ذلت مسکنات ویلي مقرر کی هغه علت ته سی ګوري الله پاک قران کریم څنګه صریح وایي ذالک
ورته ګوري تور ته ذالک دا مخکې کار چې ذلت دی که مسکنت دی که غضب دی دا وجه الله پر کی بانهم په سبب سره چې دی کانو یکفرون کفر کوي بیاات الله فیاتو سره د الله د الله په آیاتو کې راغلی ده چې د ښځې ستر واجب دی فرض دی پرده دي کوي دی دا بې ستري باندې د تعلیم نوم یې دی چې یا ښځه د تعلیم حق لري اوس ورته چې ظالمه تعلیم خو جلا شي دغه بربنډه راباسي دا تعلیم دی نو دی د الله په آیاتو کفر کوي پسې ویقتلون او دی وجل النبیین نبیان وجل بغیر الحق بحق وجل دا دی بغیر الحق ورته بموم فکري بغیر الحق دا معنی تاسو لیدلی چې د نبی قتل دوه قسمه دي یو قتل دار کم دی چې هغه په نه حق دی بل قتل دار کم دی چې پر حق دی کله اس په خبره پوس مثال به زه درته یو سړی وای دوه نفر چې سره دا وای د ملا صاحب زما د مابینس کې به د خدای حق فیصله راکړي د خدای حق فیصله د خلک چې د خدای حق فیصله یادي یعنی د خدای فیصله دوه قسمه دی وای حق د بل نه حق ده دا مازه تاکید کوي چې د الله فیصله خود د حق مرتغه حق فیصله راوکړه دا نه معنی چې د خدای فیصله دوه قسمه دي هغه نه اکه موږ نه غواړو اکه ولا را دلته د نبیانو قتل دوه قسمه نه دي چې ځینې نبیان چې ته وژنې نو پر اکه او دا ځینې کې وژل نه حق نو چې دا ګرد ار نبی چې ته وژنې نه حق نو بیا د بغیر حق تورڅ کې د خپل تاسو وای دا د دې د پاره ورسره چې دغه ار ګناکار چې په ار وطن کې دي چې پټه په کور کې وژغې چې بابا دغه ملا پتا څه کړو په ما هیڅ نه وکړي نو چې ولې دی وشي باز دغه ملک ترکی او دغه شی په نظر دای ام پزړه کې پوهیږي چې دا کار نه حق دی بغیر حق الله په دغه وای چې دا د دې پزړو کوم دغه رقم دی چې ولا که استقتل حق ورلره ولا که د بمبار حق ورلره مگر کوم نو دا الله دغه د پار ورسره وای چې معنا د بغیر حق دا د دې د زړه خبره ده چې معنا علما وجنی دی په خپل رکین قانې دي چې دا کار غلط دی چې کوم ولا که شکار دی چې کوم کدا اس په خبره پوسوس او که په بغیر حق دا تقسیم کی چې د بیان برغه قسم دي ځینې پر حق دي شدي چې مړ کې ځینې نه حق دي مې وجنه دلته هغه بغیر حق وجله معنا چې دی حق نه پر درودي معنا هغه چې په حق وجلی هغه پروا نه هغه خبره نه ده بغیر حق دا معنا چې دا د وجنی چاړې په لاس کې د علالي هم په خپل ځل کې شمانګ دي چې دا کار ز پچیش کو کړی ځي خو فقط د شهوتو مخنيسي نو دی دا کار کی دا سوي نو دی به وجل النبیین نبیان بغیر الحق بلا حق اشد دغه د نبیانو وجلې بعد څنګه کول ورې د دې علت الله په صورت ګوري مستسم مؤمنان ذالک دغه کار چې بیا دی کاوه چې په آیات کا پیر صدا نه منم او دا چې دا نبی را چپا کده حلال کده نه منم دا ولي بما عصوا بما په سبب سره دغه عصوا چې دي سرکشو ګناي کول د ګناه سبب دغه انسان بس لکه مچ چې یو ګناه وکړه خوند ورکي بار په شی نوري ورنيږي کوي مچ په اصل کې مرکیږي د مرګ په نیت نه راغلي خوره کوي وردوار د مازی باغ د خپل وربوزه شوندک ورنيږي کوم په اصل به ولر بار په پچخ ا دای چې پر اصل باندې یې د مشوکه په چکر خوند ورکي بار وربوز نو کې په ورنيږي چې ته غټ کپ ځنی وکړه وربوز چې په ولر سو بار هغه د شاګي چې د کې دغه په ولر سي کرا وزرونه ولر سي بار عدالت مرګ سي ګناه هم دغه رقم د الله او بني اسرائیل ورته خو دې د ګناه شو کېم ګناه کوله ګناه تر اندازه کې رسو ګناه تر اندازه کې رسي پای دغه د عبارت چې قران ګرځه منه نو خو ګرځه ولس بختر اړي چې ته قران منه په قران کې خود شوز به ستري حرام ده نو کې وځي دې به تاسو څه جواب وایي دې عبارت چې لکه ادم لا یم خبري به ستري حرام ده به ستري کې حرام قران شریف کله راغلی و ما قران شریف ویلي ګور هغه کفر ته ودرې وجه دا ګناه څه ودرې خدای در هغه نس کېری دلې پوجو شې د چا زړه کې چې د لاس یې ورک بابا دا خبره د ځان سره قضاوت وکي چې تاسو د مسافر 200 پیغلي شې ولاړې لڅي دا څوک د لاس ورکی خدا کالجو کې ار پرنسپل ته در 200 نه زر شې ورته ولاړې دې در دغه نتیریږي دا ګناه کې دی غټاسو وز دې خبري جواب ما ته څنګه راکړم قران خدای د شې به ستري حرام کړی دی باید سره توي کدیره ته چې و حرام ده نو خو زه ورته دغه نه چټي کې بالا پښې واخ ورته سم پردا وکي په پرده کې راسي دا کار کوي نیکی برڅ چې لکاستی خبر دا د میراب خبرې نیملا سبته په جن نه پیژې نو هغه دې د آیاتو کو پرته متوجي سو آیاتو په ورسته بارات ته ورته ټینګېږي چې په خدای چې زه په تا د آیات ونه منم په تا عملی نه مرګ ته متوجي نو دغه د نبیانو سرکه شکوله کې مرګ ولا ګناه څه وشو خبر او په ګناه کې تجاوز کاوه
طالبانو تاسو خو نه په پیږي دلته مزالکه وای مخکې مزالکه ذکر شو هغه مخکې ذالکه چاته اشاره و چې ذلت او مسکنت پر يهود ولي وال شو خو کفر کاو پایاتو د الله او قتل د نبیانو کاو بغیر حق دا قتل د نبیانو ولي کاو هغه کاری ولي کاو دا بیا د ګناه څخه د خبره ګرځي د ګناه څخه سرچینه اخلي ذالک دا ما په سبب سره د هغه وعصو چې دوی سرکشو ګناه کول کته ګناه خو د نبی علی السلام امت هم کیدا یو څه الله وای وکانو یعتدون د په ګناه کار نه کاو په ګناه کې تجاوز کاو ګناه خو اړ یو کوي موږ ته ګناه نه کوو مګر خو چې ګناه یو کې خو بیرته بار رجوع چې الله پاک خو راځي وسو خو عاجز وس ما معاف تجاوز یا دغه دي چې خپل پر ګناه پښمانه لښکار کوي څه ګناه مې کړی د ملک ترکیور کوم کې ګناه بوله پر خپل ګناه دلایل یته اعتداء او تجاوز وای دي تجاوز په خپل ګناه کې کاوه وکانو دی و يعتدون اعتداء تجاوز تر حد تر خپل اندازې ور بالا کېدل توبې ته رجوع ګر سره نه کول چې واستوبه وباسي نو دغه نتیجه بار دغه سوچ د ربيانو سره مشتګریوان او د سي مشتګریوان چې هغه په چاړه الاله ولا نو دا بیا جرسم نمبر معامله او تعالی عز وجل ذکر کړل چې الله پاک وای ته ګوره د دې زما منو سلوات وګوره هغه او بوت وګوره چې پر مقرر دی او د طرفه عکس العمل وګوره چې د بادرنګ غواړي ګندنې غواړي په هغه غاړه نه باسي او دې کار کې وګوره چې د نبیانو سره مقابله کوي نو د دې غوښتل دغه احسانات بدله خو څه شي خدا و چې د نبیانو خبره مننه وای شکر ادا کړي مګر نه کړه دا جرلسم نمبر معامله ختمه نو اوس پر د شپږم آیات باندې ودرېدل واخر دعوانا الحمدلله